السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د کیمرې یو پټ راز در وښیم چې دغه پټ راز به تاسو ته نه وي معلوم. او ملګرو دا زه تاسو ته په 100% ګارنټۍ سره وایم چې د کیمرې دغه پټ راز به ستاسو ډېره غټه مسله در حل کړي او ستاسو به ډېر زیات کارونه در اسانه کړي. نو ملګرو د کیمرې د دغه پټ راز په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې په تصویر کې کوم خط لیکلی وي هغه ساده خط ته په موبایل کې واړوئ. یعنې ملګرو اوس که چیرې په یو ورقه باندې یا په بل شي باندې ډېر زیات خط لیکلی وي هغه که په هر زبان کې وي نو اوس ملګرو که چیرې تاسو له هغه ورق چې هغه خط په خپل موبایل کې لیکئ نو دا ستاسو ډېر وخت در ضایع کوي. نو اوس ملګرو سمپله تاسو څه وکئ له هغه خط څه تصویر واخلئ. هغه که په هر شي هغه خط لیکلی وي که په ورقه لیکلی وي که په هر شي لیکلی وي نو تاسو اوس خالي له هغه خط څه تصویر واخلئ نو هغه خط به ترو په 2 سکنډه کې ستاسو په موبایل کې په خپله ولیکل سي او ساده خط ته به واوړي. نو ملګرو ډېر خوندور پټ راز ده. ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ او دا کوم اپلیکیشن زه تاسو ته درښیم د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره را ډاونلوډولی شئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو اول ور دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم ملګرو دغه اپلیکیشن موږ په 2 طریقو استعمالولی شو. هغه دواړه طریقې به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم. اوله طریقه دا ده ملګرو اوس که چیرې تاسو مخ ته له خط څخه تصویر اخیستی وي او هغه تصویر اوس در سره وي نو اوس تاسو هغه تصویر هم اړولی شئ. او کوم چیرې ملګرو اوس نوی یو تصویر ولیده یو ځای مې خط ولیده یا بله ورقه در سره وي اوس که چیرې تاسو نوی له هغه څخه تصویر واخلئ هم تاسو یې اړوی شئ. نو دواړه طریقې زه تاسو ته درښیم. ګوره ملګرو اوله طریقه دا ده اوس که چیرې له تاسو سره هغه خط الریډي تصویر در سره نو سمپله ګوره پورته ګیلري را روانه ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ نو ګوره تاسو ته به ګیلري خلاص سي او دغه رقم به تاسو هغه تصویر وښایاست په کوم تصویر کې خط ته او هغه خط ساده خط ته اړوئ. نو ګوره ما دا تصویر وښوی نو دغه رقم ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې دلته له موږ سره پروسیسینګ روان سو. دغه رقم دغه پروسیسینګ به اوس له موږ سره مکملی سي او کوم خط چې موږ لیکلی ده هغه خط به ساده خط ته واوړي. نو دغه رقم ملګرو ګوره پروسیسینګ روان ده موږ لږ انتظار ورته کوو چې دغه و ساده خط ته واوړي. نو ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې کوم خط چې په ورقه باندې لیکلی و په تصویر کې لیکلی و هغه ساده ګوره دلته رالی. دلته اوس ملګرو تاسو دا میټاولی هم سئ نور شیان هم کې لیکلی شئ. نو ملګرو ډېر خوندور اپشن ده نو ډېره زیاته فایده ځینې اخیستلی شئ. ګوره تاسو کتلی شئ ګوره دا خط یې واړوئ تاسو دا ایډیټولی هم شئ بل ځای ته یې وړلی شئ هر چاته چې په وټساپ کې ولګي هر ځای چې ولګي تاسو یې ورلیږلی شئ. دغه رقم ملګرو ګوره اوس راځو هغه دویمه طریقه استعمالوو. نو بیرته دغه رقم زه شاته رالمه. نو اوس سمپله ګوره ملګرو تاسو به اوس له هره خطه سم تصویر اخیستی سمپله به اوس تاسو له هغه څخه تصویر واخلئ. نو ګوره ملګرو تاسو دلته کتلی شئ چې دلته دا خط لیکلی ده دا به زه لینډسکیپ کوم زه غواړم دا خط ساده خط ته واړوم نو تاسو به سمپله له دې څخه تصویر واخلئ. نو دغه رقم ملګرو ګوره ما له دې څخه تصویر واخیستی نو ګوره اوس دلته هم پروسیسینګ روان سو او دغه پروسیسینګ به ورسیږي او کوم تصویر چې موږ اخیستی ده هغه تصویر څه به دغه رقم خط ته واړو. ګوره ملګرو تاسو کتلی شئ چې په هغه خط کې لیکلی و رمضان کلنډر 2019 اپ از موسٹ یوزفul ټول فار مسلمز. دغه رقم ګوره ما هغه تصویر چې ما عکس اخیستی ګوره په هغه کې ټول دا خط لیکلی و هغه یې ټول ګوره واړوئ. اوس سمپله دا تاسو هر رقم کوئ چې ګوره دا ما کاپي کړئ یو چاته دې په وټساپ کې لیږئ هر رقم دې کوئ نو هغه فایده تاسو ځینې اخیستلی شئ. دغه رقم ګوره زه رالم دلته یا زه بل کنټکټس ته راځم زه راځم کلیم ته او دا خط ګوره زه راځم کلیم ته لیږم. نو دلته ما سمپله بس ګوره هغه خط دلته کلیک وکړئ دلته سم کلیک وکړئ ګوره دلته به سمپله تاسو ګوته په ونیسئ او خط په پیسټ کړئ سمپله به یې ولېږئ. نو تاسو کتلی شئ ملګرو چې څونه خوندور راز و. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.